تازه نوې او د ویاړ خبر راځي دوستانو چې وګورو رحمان الله ګربز ولې پر ای وی ډیولرز یادېږي دا او د ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو السلام علیکم د کرکټ په نړۍ کې یوازې لوبغاړی چې په مسټر 360 درجه شهرت لري هغه د ساوث افریقا خطرناک توپوهونکی ای وی ډیولرز دی نوموړی ځکه په ماسټر 360 درجو شهرت لري چې د لوبې پر مهال د میدان ټولو اړخونو ته توپوهنه کوي خو افغان ځوان ویکټ ساتونکی او پیلونکی لوبغاړی رحمان الله ګربز هم له هغه کم نه دی که څه هم ډېر لږ وخت کېږي چې نړیوال کرکټ یې پیل کړی دی خو سر له اوسه نوموړي د کرکټ په ډګر کې د افغان ای وی ډیولرز لقب ترلاسه کړی او ځینې مینهوال یې په مسټر 360 یادوي د دوی په وینا رحمان الله ګربز کټ مټ د ای وی ډیولرز په سټایل او طرز سره توپوهنه کوي او له همدې کبله یو ښه راتلونکی لري په خپله ګربز وایي د ای وی ډیولرز او د مهندر سنګ ډوني د خوښې لوبغاړي دي او د هغوی لوبې لیدل ډېر خوند ورکوي خو د هغوی په څیر کېدلو پلان نه لري څه چې کوي د خپل هیواد لپاره کوي رحمان الله ګربز اوس مهال د بنگلادیش پریمیر لیګ سیالیو کې د کلنا ټایګرز لوبډلې لپاره لوبې ترسره کوي نوموړي په خپله لومړۍ لوبه کې په 13 توپونو چټکه نیمه سلیزه جوړه کړه وروسته په پاتې څو لوبو کې په ډېرو منډو جوړولو ونه توانید او له همدې کبله د پاتې څلورو لوبو کې د 11 کسیزې لوبډلې څخه کېنول شو خو کلنا ټایګرز لوبډله په پاتې مهمو سیالیو کې بیا هم د ګربز بریدګرې توپوهنې ته اړتیا لري رحمان الله ګربز زیاتوي په بی پی ایل سیالیو کې د مشفق الرحیم روسو او نورو تجربه کارو لوبغاړو سره یوځای د لوبو څخه تجربې ترلاسه کوي هغه ویل کله چې 4 یا 15 اونۍ د ښو لوبغاړو سره یوځای وي بیا زما لپاره د خبرو ښه فرصت وي زه هڅه کوم چې د تجربه کارو لوبغاړو روسو او مشفق الرحیم سره زیاتې خبرې وکړم او له هغوی څخه زده کړه وکړم ګربز زیاتوي هڅه یې دا ده چې د هر فارمیټ لپاره یو ښه لوبغاړی وسي 2019 کال د افغانستان کرکټ لپاره په دې ښه کال نه و چې د وخت د بورډ د مشر لخوا په لوبډلې کې ډلې جوړې شوې او لوبډلې په 2 برخو وویشله او همداشان افغانستان اکثره لوبې د اختلافاتو له کبله بایلودي شهزاد هم د بورډ د قوانینو څخه د سرغړونې له کبله د 1 کلن بندیز سره مخ شو ګربز هم یو د هغو ځوانو لوبغاړو څخه و چې یو وخت د افغانستان لپاره په یوه فارمیټ کې لوبه ترسره کړي خو بالاخره نوموړي دغه هدف ته ورسید او د شهزاد په نشتون کې په ملي لوبډله کې ورته ځای ورکړل شو او داسې لوبې نندارې ته وړاندې کړې چې د شهزاد تشه احساس نه شوه او د هغه ځای ډک کړ او تر ننه پورې په ملي لوبډله کې لوبیږي د تیرو 4 میاشتو راهیسې د شهزاد په نشتون کې رحمان الله ګربز په ملي لوبډله کې ښې لوبې ترسره کړې د بنگلادیش په کوربتوب په 13 سپټمبر میاشت کې د ریاړخیز سیریز شلوري سیریز کې د زیمبابوې او بنگلادیش خلاف چټکې منډې جوړې کړې همداشانې په نومبر میاشت کې د ویسټ انډیز خلاف په لوبو کې ښې لوبې وکړې او په یوه لوبه کې 9 منډې جوړې کړې ګربز وویل زما لومړی نړیوال سیریز په بنگلادیش کې زما لپاره یو ښه تجربه وه دا سیریز زما لپاره په دې چیلنجي وه چې دومره ډیرو تماشچیانو په منځ کې ما له دې وړاندې لوبې نه وې کړې روزینکی او کپټان راته وویل په خپل ځان باور ولره او زحمت وکړه همدا علت و چې ما څنګه توپوهنه وکړه په 50 اوریز فارمیټ کې به د خپل بیټینګ سټایل بدل نه کړم او دا زما خپل طبیعي سټایل دی زه به په همدې طریقې سره په هر فارمیټ کې توپوهنې ته دوام ورکړم زه خپله مخامخ شاټ او سویپ شاټ خوښوم رحمان الله ګربز زیاتوي د اړتیا په وخت کې غواړي چې د اوپنر په توګه اورتودوکس او سلاګ شاټونه هم وهي نوموړي زیاته کړه د خوښ شاټ یې په ورو او چټکو توپ اچوونکو باندې انسایډ ته سویپ شاټونه دي زه په هر شاټ وهلو کې ډیره هڅه کوم ته باید حالاتو ته وګورې چې په کوم وخت کې سلاګ شاټونه وهلو ته اړتیا ده او کوم ځای کې نه ده خو ته باید هر څه د خپل هیواد لپاره وکړې خو د یو اوپنر لوبغاړي په توګه زه نه غواړم چې خپلو دغو شاټونو ته ډیر خوښ اوسم زه غواړم چې په خپلو نورمال شاټونو وهلو باندې پاتې شم د یادولو ده چې د کرکټ د لوبې د پیل وړاندې رحمان الله ګربز د فوټبال یو ګول ساتونکی پاتې شوی دی هغه ویل د کرکټ نه وړاندې ما د فوټبال سره علاقه درلوده خو کله چې زموږ لوبډلې ښې لوبې وکړې په ځانګړې توګه نبي او نوروز منګل نو ما هم علاقه ورسره زیاته شوه هلته چې مخکې د فوټبال ګول ساتونکی وم اوس دلته په کرکټ کې ویکټ ساتونکی فکر کوم چې دوی د آیرلینډ او هایلینډ سره په لوبو بوختو چې کله ما په لومړي ځل ولیدل په هغه وخت کې کرکټ په افغانستان کې دومره مشهور هم نه و په دې وخت کې ما سره هم دا احساس پیدا شو ما هم وغوښتل چې د خپل هیواد لپاره لوبې وکړم ګربز ویل زه 14 کلن وم چې په کلي کې مو ټینس کرکټ پیل کړ
کله چې د اکاډمۍ روزونکي محمد خان زما لوبې ولیدې او ماته یې وویل چې ته باید په اکاډمۍ کې هارډ بال سیالۍ پیل کړې، خو د کرکټ سره زما پلار موافق نه و. زه به په اونۍ کې 2 یا 3 ورځې اکاډمۍ ته تللم. محمد خان زدران له ما سره په دې برخه کې ډیره مرسته کړې. په یو میاشت کې دننه زه د 19 کلونو څخه کم عمره لوبډلې ته انتخاب شوم، بیا 19 کلونو لوبډلې ته او ایمرجنګ لوبډلې او همداشان الف لوبډلې ته مو لار پیدا کړه او استاد په ملي لوبډلې کې یم. زما پلار په ښوونځي کې مدیر دی. هغه ماته وویل چې پام په درسونه وکړي تر څو راتلونکي کې یو ډاکټر شي. زما کورنۍ هم د کرکټ سره لیواله نه و او اوس دوی ټول په ما فخر کوي. د تیرو 5 کلونو راهیسې هر څه په چټکۍ سره تغییر کړي او اوس په افغانستان کې هم پلارونه خپل زامنو ته کرکټ اجازه ورکوي او لوبو ته یې هڅوي. که اوس تاسو افغانستان کې هر ځای ته لاړ شئ، هر ځای به کرکټ اکاډمۍ او میدانونه ووینئ. ګربز اوس په دې هڅه کې دی چې په خپله ملي لوبډله کې او همداشان د نړۍ په شلوریزو سوداګریزو سیالیو کې ځای خپل کړي. نو دوستانو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا او بلې ویډیو د لوی الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.